السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنن ترمذی کې امام ترمذی له حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کړی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حالت د نظمیو یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زکندنو نو د نبی علی سلام صلی الله علیه وسلم سره یو لوشي پروتو په هغه کې اوبه نو نبی علی سلام و غلوش تلاس ور داخله کی هغه اوبه را واخستلې بیا به مخ باندې غلوند لاس تیر کی نو دا دعا به ویل اللهم اعني على غمرات الموت او سكرات الموت. دغه دعا به ویل. د دې حدیث صدا سي معلومیږي چې دغه دعا څوک وایي نو الله جل جلاله به پر هغه باندې زکندن حسانه کی. سنن ابن ماجه دریم جلد 299 صفحه د حدیث شمیره 908 ده. همدا ډول دا حدیث ابن ابي شيبه د خپل مصنف په شپږم جلد 240 صفحه کې راوړي. امام احمد د خپل مسند په 40 جلد 408 کې صفحه کې راوړي 414 شمیره د حدیث ته. همدا ډول ابن ماجه په اول جلد 519 صفحه کې دا حدیث راوړي. امام نسائی د سنن نسائی په شپږم جلد 389 صفحه کې هم دا حدیث راوړي. علامه ابن سنی په عمل اليوم والليله اول جلد 588 صفحه کې دا حدیث راوړي دي. لاندې دا چې د زکندن د اسانی د پاره دغه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مشترفات ده. اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.